یو مولانا صاحب دی دوی طرف ته چې دی ما خبره کړې وه بیا په ما باندې ناشنا علمي رد کړی و یو څو کنځلې کړي او بیا دغه رد نو هغه چېرته په کپړو کې څه دننه ویښته د پیغمبر صاحب ویدي کې زلفان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پراته دي د خلکو په دې سرونه وږدي او دا خلک ورته په لینډ کې ولاړ څه دلیل دی تا سره ده زه بیا یم او بیا یم او د قیامته پورې وی دلیل وښایه زموږ سره ټوله خبره په دلیل څه دي ها یو یار پکې دغه تقسیمول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قبر باندې چې کوم کپړه پرته ده وایي د ما سره چې کپړه ده دا وایي د هغې ټوټه ده ښار یې ناپورسان دی څه پکې کې کوه سبا له به یو سړی راپاسي زاړه پیزار به راغوستي وي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیزار دی ولې دې بریلیانو بله نقشه نه ده جوړه کړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیزارو نقشه جوړه کړې که نه هغې جوړه کړې او بس خلک پسې راوایي پنجاب طرف ته په یو کور کې چېرته یو قدم یې جوړ کړی دا دوی اکثر په خپله دا کارونه کوي خلکو ګمراه کولو لپاره په کور کې دننه قدم جوړ کړی دا غټ قدم یې جوړ کړی سم غټ دي سي او سهار له د ټي ویانو والا او کیمرو والا ټول ورمات دي سي چلی لکه وایي دلته پرون پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی نو د هغه خپه دومره وه لکه د دې ځینې واله د دغه ځای پورې دا ملګري چې ناست دویم ځای کې چې ډډه لګولې دومره د خپې نه کوه د هغه دومره خپه وه او دلته هغه کول څه چې راغلی او هغه ژوندی دی چې راغلی حیران به شي نه نه دومره رش جوړ دی دا سړي د کور سره دومره رش څه خیال چې دا خلک رد له راغلي دي نه نه برکت له نو هر سړی په لاس وي او هغه ته ښه ښکلي جنګله ته وکړې نه ځان له زبردست کاروبار کوله خو څوک به ته پوه شو چې دا څه دي هر شی چلي لکه یو پیر ما تصویر ولیدو ما تاسو ته ویلي وو د انټرنیټ کې چا نشر کړو د کپړو د ګنډلو مشین د پوخانې لپس ورته لیکلي وي د خدیجه رضی الله عنها د کپړو مشین ښه نو لاندې ورته خلک ماشاءالله لیکي یو ورته دا نه لیکي چې هغه ټایم کې کیمره کوم ځای کې وه دا تصویر د هغه ځای نه څنګه راغلی بیا دا مشینان په دې ډیزاین کې په دې شکل کې هغه وخت کې وو نه نه لاندې ماشاءالله ماشاءالله تبارک الله نو دا قسمه آثار د دې لپاره دلایل پکار دي چې ګوره دې سعودي عرب ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته ټول ژوند تېر کړی په مکه کې او مدینه کې او دوی دا دعوه نه کوي چې موږ سره څه آثار شته سبحان الله دې خبرې ته سوچ وکړه ها خو په ترکیه کې شته او پاکستان کې شته دوی ټیکې اخیستي او په مصر کې مې یو څو پراته دي نو قصه ورسېده ترکیه ته مصر ته پاکستان ته او د دوی سره څه دي شته نو اصل برکت دا دی ګوره تبرک اصل دا والا چې څوک حقیقي برکت غواړي هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې دي خو دې ته ډډه نه ږدي دې ته غاړې نه لګي کم تبرک یې پکار دی دکه دا ویښته پیزار